افغانستان سږ کال بیا تر دې مهاله نسبتاً وچ ژمی تجربه کړ او په ډیرو ځایونو کې د ورښت او واورې کچه له عادي حالت نه ټیټه پاتې شوې ده. وچکالي معمولاً د افغانستان اقتصاد ټول ځپي، خو دوه مهم بنسټونه یعنی کرنه او مالداري خورا سخت زیانمنوي. له دې امله نن غواړو له ولسمشر محمد اشرف غني سره د هغوی په نوبتي پودکاسټ کې چې تیره خپرونه کې هم په اقتصاد وغږیدو، د وچکالۍ اغیز په اقتصاد او په تیره بیا په کرنه، مالدارۍ او دغو برخو باندې وغږیږو، په عواملو یې تم شو، عواقبو باندې نظر وکړو او اوږدمهالې چارې یې وسپړو. با تمام شنوندگان و علاقمندان این سلسله برنامه ها خیر مقدم میگویم. من داود جنبش هستم. این شماره را هم با سلام به مهمان عزیز خود آغاز میکنیم. دکتر غنی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب شما و تمام وطندارا و سلام ما تقدیم تمام خواهرها و برادران ما در افغانستان و در همه اکناف جهان. تشکر از شما. مننه استاد. تیرګنه کې د اقتصاد په کلیاتو لاندې وغږیدو، ژوند مالته کړه و چې نور اړخونه به ورورو په بیلابېلو خپرونو کې راخلو څېړو. به نن د وچکالۍ موضوع به راوڅېړو. په اقتصاد اغیز شته، چاپیریال زیانمنوي، روغتیا، کلیوالي او ښاري ژوند د ټولو برخو باندې تاثیرات ټول ته معلوم دي. فکر کوم بشریت د تاریخ په اوږدو کې ورسره بیا مخامخ شوی، زیانونه کله کله ثبت شوي دي، راغلي دي. مذهبي متونو کې مرته اشاره شوې دي. د ساينس توجیه به لږ وروسته ولرو، تاسو سره به خبرې وکړو. د مذهب توجیه ورته څه ده؟ امروز په مبین دین کې اسلام کې مهمترین سوره چې د وچکالۍ موضوع په ډیر دقیقه او اړخیزه توګه پکې مطرح شوې، هغه سوره ده چې حضرت یوسف علیه السلام په باره کې ده. حضرت یوسف ته خدای جل شانه دا ظرفیت ورکړی و چې د خوبونو تفسیر وکړي. او وخت چې په مصر کې بندیخانې کې و، د مصر پادشاه خوب ولیده چې ډیر قوي غوایان د او کمزوري غوایانو لخوا وخوړل سي او همدغه رقم د غنمو وږي به په وچ بدل سي. نو د حضرت یوسف علیه السلام تفسیر دا و چې اووه کاله به ښه حاصلونه راسي او پس له هغه نه به اووه کاله وچکالي راسي، او د تدبیر ونیو او د مصر خاوره مدیریت سوله او له ټولو ګاونډیو نه خلک مصر ته د غنمو دپاره راغلل چې په هغې کې د ورونه وو چې دا یې په څا کې اچولی. نو دلته څو خبرې دي. یو، خدای جل شانه علایم ولیږل او بشر ته ظرفیت ورکړه چې د دې علایمو تعبیر وکړي، اما پس له هغه نه مشروعیت په مدیریت د وچکالۍ تړلی او د خلکو هوسایي په دې اساس ده. نو له دې نظر نه د وچکالۍ مدیریت په پیړیو کې یو ډیر مهم برخه د بشر د ژوندانه ده او موږ ډیر تمدنونه لیدلی دي، په شمول د سیستان لوی تمدن چې د وچکالۍ له نظر نه له منځه لاړل. همدغه رنګه په عراق کې او نورو ځایو کې. نو دا بار راغلي. خبره دلته ده، هر څوک چې دعوا د خدمت او خاصتا د حکومتداري لري، د وچکالۍ مدیریت د مشروعیت او د تحکیم دپاره اساسی برخه ده او د الهی فرمان ده. وقتی میگیم خشکسالی، آیا تنها عدم بارندگی یا بارندگی قلیل است یا عناصر دیگه و کتگوری های مختلف در این دخیل است؟ حداقل 3 تعریف عمده وجود داره. یک نقطه کلیدی که از این جهت تقریبا مرادف به خشکسالی تعبیر شده مقدار بارش است. قسمت دوم موجودیت آب در دریاها، چشمه‌ها، کاریزا و غیره و در عین حال سرعت حرکت و موجودیت از این در فصلهای مختلف است.
و نقطه سوم، کمتر برش توجه شده اما در زندگی مردم تأثیر مستقیم داره، مقدار آب در خاک است و یکی از علائم عمده این بخش سوم حفر چاهاست. وقتی که چاه را حفر میکنید در کابل در دوران طفلی و جوانی من در 4 تا 5 متر میبرامد، آله شاید تا 60 متر رسیده باشه. تمام شهرهای عمده افغانستان این مشکل سوم به صورت اساسی دارن و امروز یکی از کلیدی ترین نقاط برای هموطنای ما که کشت خزانی را انجام دادن مقدار آب در خاک است و یک قسمت زیاد مردم ما، هموطنای ما که منتظر هستن که آیا کشت باری را کنن و مخصوصا کشت للمی را منتظر هستن که ببینن که علائم چیست. استاد زه نه پیږم چې زموږ په هیواد کې به د وچکالیو اسناد رسمي له کوم وخت نه ثبت شوي په قصو او افسانو کې شته. زما خپله د 1450 کلونو سخته وچکالي یادېږي او یو سند یې ما سره شته، ما خپلې پاچاهي تذکره هم ساتلې ده. هغې کې یو ځای کې لیکلي 8 سیر ګندم داده شو. دغه وخت کې کورنیو ته غنم ورکول. البته زما دغه حادثه نه یادېږي چې څنګه د همغه تذکره کې دا شی راغلی. د امیر شیر علي خان د وخت ځینې پیښې په نقلونو کې پاتې دي. په دغه یوه نیمه پیړۍ کې چې دغه وچکالۍ نه تېره شوې ده، دا ګراف پورته ختلی دی، اما څومره پورته تللی، په کوم تناسب؟ څو برخو باندې که تفکیک وکړو، یو هغه ډېر لوی وچکالۍ دي چې ډېر سخت آثار یې پرېښي دي. لومړی د امیر شیر علي خان په دوران کې 1872 کې میلادي سنې باندې ایران، هغه وخت فارسي ورته ویلې، او شمالي او غربي افغانستان کې یوه ډېره سخته وچکالي راغله. ایران کې تقریبا 2 میلیون نفر هلاکت ته ورسېد. شمال د افغانستان کې دا زښت ډېر تاثیر په دې واچو چې کلي و انسانان له منځه تللي وو. نو د دې اثرات اوږدمهاله وو، ځکه هم اوبه وو، هم خاوره وه، امکاناتو، اما نفوس نه وو. یو ډېر سخت کموالی د نفوس کې مواجه سو، او ځکه له کوهستان د کابل نه لومړی او نور ولایت نه حرکت هاخوا ته پسته شروع سو. دوم لویه وچکالي همغه ده د اعلیحضرت په آخرو 2 کالو کې چې تاسې ورته اشاره وکړه. د غنمو برخه دا وه چې افغانستان د صدر اعظم مرحوم موسی شفیق په دوران کې نړیوالې ټولنې نه مرسته وغوښتله، او غنم په هغه وخت کې پاکستان هندوستان په جنگ کې و، سر له دې نه دا غنم ورسېدل. اما بله برخه یې دا وه چې کورنۍ خاصتا نیمروز و فراه و دې کې مجبور سو چې خپل اولادونه خرڅ کړي، او دا یو عمده دلیل و چې د نظام مشروعیت سوال وړاندې راغی، او یو دلایل د جمله د دلایلو نه د داود خان د کودتا شمیرل کیږي. درېیمه برخه د طالبانو حکومت ولی کې وه چې بیا هم عظیم تاثیرات کېښودل چې په کلونو ورښتونه سو. اما په یاد دی زه چې لومړی د بن د پروسې په چوکاټ کې کلي ته مې لاړم، لوګر کې په حدود 400 خپل خپلوانو سره مې روغبړ وکړ. معلوم دا ټول ښاغلي وو، په دوی کې غوښه نه وه، او کابل تور و، ځمکه بلکل توره سوې وه، او 10 ولایت ته ډېر په سرعت لاړم، او پس له هغه نور ته خلک تقریبا چاړه هډوکي ته رسېدلي وه. پس له هغه نه له بدې مرغې نه په دوامداره توګه په دې اخرو کلونو کې 2006 کې، 8 کې، 11 کې، 12 کې، 14 کې، 14 کې، اما دا ټول افغانستان پکې نه و. ځینو ځایونو باندې تمرکز درلود. خبره په دې کې ده چې پخوا، او دا علمي تحلیل استاد حمیدالله حمید چې د ادبیاتو د پوهنځي رئیس و، پس د پوهنتون رئیس و، د داود خان په دوران کې په یو کتاب کې لیکلي و چې هر 100 کاله په افغانستان کې یو عمده وچکالي راځي، او هر 3 کاله د هغه په حساب باندې
به منځنۍ توګه وچکالي راځي. دغه شی ګرځېدلی. اوس دا کته سوې ده د افغانستان یو ګوټ کې یا بل ګوټ کې به دوامداره آثاري او تیر کال میلادي کال چې لا هم زموږ هجري کال ده لا هم لوی وچکالي دوام لري. و به صورت کل به سطح جهانی هم ساینسدانان به این عقیده هستند که از زمانی که ثبت میزان بلند رفتن درجه حرارت آغاز شده، سال 2023 یعنی سال گذشته میلادی گرمترین سال بوده و شنونده های ما حتما واقعات ناگوار آتش سوزی ها در اروپا، در جنگل های اروپا و آمریکا و غیره و حتی در جنگلات خود ما را حتما به خاطر دارن و پیش بینی است که این درجه بالا میره. اگر این تحقق پیدا کنه و این درجه بالا بره که نتیجه از اون میتونه خشکسالی، آتش سوزی و سیلاب های ویرانگر باشه. در اون صورت اینجا میخوایم دو سوال کنم. سوال اول ما است که تاثیرات عمومی جهانی چی خواهد بود؟ جهت واضح است. بدبختانه با تمام علم و تحلیل علمی و فهم علمی که وجود داره، کشورهای بزرگ جهان خاصتا امریکا و اروپا حاضر به این نبودن و نه هندوستان و چین فعلا این اراده را دارن که اقدامات را کنن که از گرم شدن هوا جلوگیری شود. مسئله تغییر اقلیم لغت اساسی و تشریح اساسی نیست. ما با گرم شدن اساسی هوا سر و کار داریم و در اینجا باید فراموش نکنیم که با وجودی که ما میگیم قاره زمین، در حقیقت ما در قاره آب زندگی میکنیم. مقدار زیاد کره زمین تشکیل از آب است و اگر آب در اقیانوس‌های عمده از 14 درجه سانتیگراد بالا بره، هر درجه زندگی بشریت در خطر میندازه، چون یخچال‌ها در حال ذوب هستند و با ذوب یخچال‌ها یک قسمت شهرهای دنیا و این شهرهای قابل توجه و نفوذ هستند زیر آب خواهد شدن و از طرف دیگه تنها در آسیای جنوبی قسمتی که با ارتباط مستقیم داره 10 شهر جهت خشکسالی از بین خواهد رفت. بناهن اثرات از این سرتاسری است، جهانی است و ضرورت به اقدامات همه جانبه جهانی داره. هدف 2035 فعلا ممکن نیست غیر از این که اقدامات بسیار همه جانبه صورت بگیره، مگر بدبختانه تنش‌های جهانی امکان همکاری را کمتر ساخته. افغانستان خاصتا در نقطه خطر است. بله پوښتنه مې په همدې حساب ده، مثلا که نوره دنیا کې وچکالي راشي په تیره بیا پرمختللو هیوادو کې دوی غم خوري. مثلا دلته برطانیا کې چې زه اوسېږم، کله چې باران لږ وشي دوی بندیز لګوي په مثلا د موټر په پریولو باندې، باغونو ته د پایپ په واسطه د اوبو ورکولو باندې او نور تعزیرات لګوي چې د اوبو استعمال را کم کړي. که غنم یې کم شي نورې لارې ورته جوړوي. زیات زیان به د افغانستان غوندې هیوادونه ګالي. زما پوښتنه اوس په همدغه حساب که دا بحران ادامه کوي، د افغانستان کومې سیمې به فکر کوئ ډېرې زیانمنې کړي او مخصوصا کوم وګړي به ډېر زیان وویني؟ سیمو نظر نه لوی فشار فعلا شمال شرق که بدخشان، ټول شمالی 15 ولایتونه او بادغیس و هرات و فراد. اما اوس باید وګورو چې ورښت به تر څه اندازې پورې او دومه برخه چې د اوبو جریان ده تر څه حده پورې له بده مرغې نه سالنګ کې واورسته او نه آخري د ملګرو ملتو هوایي سروې چې په بدخشان کې اصولا دی کې ده. بله برخه معلومدار برته په کاریزو باندې ویالو باندې او دې باندې تړلې ده، نو ضروري ده چې په دې باندې پوسو چې خطر جدي ده او عمده ترین برخه باندې چې باید انتظار وباسو د للمه برخه ده او د للمه په برخه کې د شمال شرق، شمال او غربي ولایتونه به حد اهمیت وړ دي. او بل دا ده چې د غنم حاصلات به څه وي په عمومي توګه. هر کال چې للمه ښه راسي حاصل غنیمتي
په همغه اندازه موږ واردات کمیږي. په همدې اساس باندې للمه یو برخه ده، بله برخه یې هغه ده چې له اوبو نه غنم کیږي، او د دې عمومي اساس باندې بیا د وارداتو خبره ده، او وارداتو کې خاصتا د قزاقستان اهمیت موږ ته بې حده لوړ ده. وروسته به موږ په کرنه غږیږو، که هغې کې تکرار راشي هم تکرار احسن به وي، پروا نه کوي. خو غواړم دلته وپوښتم چې تاسو اشاره وکړه چې د باران کمښت زموږ للمي کر چې فکر کوم اکثریت هم دی په ډیرو ولایتونو کې، دا سخت زیانمنوي، حتی له منځه یې وړي. قزاقستان باندې به هم لږ وغږیږو، اما پوښتنه مې دا ده چې د نړیوال چاپیریال په بدلیدو دی، اوبه په کمیدو دي، ورښت نشته، واوره نشته، او دا دې ته په کتو سره آیا نور هغه وخت افغانانو ته نه دی رارسېدلی چې په دې فکر وکړي چې آیا موږ باید غنم وکرو که غنم وارد کړو، او د هغه په ځای داسې بوټي چې ګټه یې ډېره ده خو اوبه لږې مصرفوي وکرو؟ اصلي خبرې ته راغلی. خبره په دې کې ده چې موږ باید د خپل د اوبو په هر قطرې باندې د خاورې په اهمیت باندې او په شرایطو باندې پوه سو. او اوله خبره دا ده چې موږ دا علم فعلا نه لرو. که اکثر برخې د پرمختللي هېوادو ته وګورئ، نن یو بزګر په دغه ټولو شیانو باندې پیږي. نه تنها بزګر په دې پیږي، نن هغه رقم تراکټورونه پیدا سوي دي چې دا ټول شی د کمپیوټر له لاندې سنجي. موږ کرهنه د متواترو جګړو نظر نه او د بې امنیو نظر نه سخت زیان لیدلی، او نوی نسل هم له کرهنې نه پردی کړ. بل که په دې باندې غږیږو چې غنم باید ونه کرو، دا بې له دې نه چې یو منطقوي همغږۍ ته ورسیږو او اوږدمهاله قراردادو ته ورسیږو، او خاصتا بې له دې نه چې قزاقستان سره په یو اوږدمهاله قرارداد، یعنی د 20 کالو 10 کالو 20 کالو، ځکه قزاقستان سره بل څوک رقابت نشي کولی د غنمو په تولید کې. او په بدل د دې کې قزاقستان هم سبزیجاتو ته او هم میوه‌جاتو ته اړتیا لري، مګر دا هم افغانستان کې ثبات غواړي او هم پوهه غواړي او هم د انتقالاتو موضوعګانې او دا دي. او له بلې خوا نه د وچکالۍ په برخه کې او د هوا په بدلون باندې بین‌المللي امکانات شته، اما دا هم پوهه غواړي او مشروعیت د نظام غواړي چې په څه توګه دا خپل کړي. ضرورت یو شی ده، ذهني وړتیا او آمادگی او یو ملی دریځ بل شی ده. استغاثه خدای جل شانه دربار ته ضروری ده. موږ همیشه خدای جل شانه ته محتاج یو د بندگانو په حیث مخلوق باندې، اما له بلې خوا نه د حضرت یوسف قصه په واضح توګه درښیي چې بشر مسئول ده چې اقدامات وکړي. او استغاثه ځکه زه مثبته ګورم چې خلک متوجه دي او خپل چې وځي چې باران ته زارۍ کوي، په عین حال کې ټولېږي چې څنګه ترتیبات ونیسي. نو بې له پوهې نه او بې له یو منسجم د ودې ستراتیژۍ نه دا امکان نه لري، او ضروري ده چې دې باندې پوه سو او ټول ځان پوه کړو او نتیجې ته ورسېږو. د قزاقستان یادونه تاسو بیا وکړله. فکر کوئ هغه وخت چې تاسو د شمال کوریدور پرانسته او په دې باندې زیات تاکید کاوه، یعنی دا آگاهانه مخصوصا د غذایی مسؤلیت له پلوه، ځکه چې وچکالي غذایی مسؤلیت ځپي له منځه وړي، له دې پلوه تاسو هغه د سیاست محور ته راوستئ چې یعنی په هغه باندې باید ډېره تکیه وشي که څنګه؟ بالکل یاد ولرئ، هر وار چې پاکستان لازمه ګڼله په هر دلیل څه به و، تورخم و بولدک سپین بولدک به یې تاړه. زه چې ولسمشر سوم ومې کتل چې موږ غنم اکثریت د موږ غنم له پاکستانه راځي، او ځکه ځانم بندي کړی په خپل لاس. نو قزاقستان ته چې لاړم د هغه هېواد مشرانو سره متخصصینو سره په نتیجې کې ورسېدو، او عین حال موږ تاجران خدای دې لري دوی سره وغږېدو او شرایط هم برابر کړل. په 2 کالو کې د قزاقستان غنم ټول افغانستان کې د پاکستان غنم سره رقابت کوو او ارزانتر و.
او د کووید په دوران کې په یاد لري چې پاکستان بیا هم بنادر موږ باندې وتړل، اما قزاقستان او ازبکستان او ترکمنستان هیڅ وخت موږ باندې بنادر ونه تړل. نو د شمال کوریدورونه خلاصول آگاهانه و، اما په څنګ کې موضوع دا نه و چې موږ پاکستان سره دښمني وکړو، بلکې بله ادعا وه چې پاکستان په دې پوه سي چې موږ لاس تړلی نه ده، او بل تله یې موږ په لاس کې وه چې ویګرځوو، ځکه د پاکستان تړل مرکزي اسیا سره او د مرکزي اسیا تړل پاکستان سره یې موږ له اهدافو نه وو چې د یو تلپاتې سولې او منطقوي همکارۍ په چوکاټ کې اوسي. په عین زمان کې مه هېروئ چې غربي کوریدور چې له نیمروز نه چابهار ته او له چابهار نه تر بمبئی پورې موږ منځته راوړ، موجب د دې سو چې په کال کې په حدود د 100,000 ټنه غنم د هندوستان له مرستې نه په مستقیمه توګه له دې لارې نه راسي. افغانستان ځکه چې د منطقې زړه ده، باید هر برخې کې ارتباطات ولري او دا ټول برابر کړي. او دا مه هېروئ چې وخت چې ما شرف د دې درلود چې د کمال خان بند پرانیستم، دا مې وویلې چې نیمروز و فراه و هلمند و هرات قندار دا برخه د افغانستان یوازې د افغانستان کندوبه نه وي، د ایران کندوبه وي. موږ د دې ظرفیت هم لرو چې ایران ته زښت ډېر مواد برابر کړو او تقریبا 15 اقلامو باندې په واضح توګه غږېدو، او له بلې خوا نه د هند بازار، د چین بازار او بیا د اماراتو بازار او د روسیې بازار موږ ته مهم بازارونه دي. دا ټول باندې ضرور ده چې کار وکړو. ښایي یوه پوښتنه مخصوصا دغه د تورخم او د نورو لارو د وروستۍ تړنې نه وروسته کیدای شي را پیدا شي چې که تاسې له قزاقستان او منځنۍ اسیا سره د غنمو د سوداګرۍ تړونونه کول، آیا هغه وخت کې دا ممکنه نه وه چې د سبزیجاتو، ترکاریو او میوو تړونه وشي؟ ځکه زموږ ډېرې میوې پاکستان ته ځي او هغوی چې بندر وتړي له منځه ځي او خرابېږي. جلغوزي ته وګورئ، تړون د جلغوزۍ ما وکړ او جلغوزي د قاچاق نه ووتل، د چین بازار ته ورسېدل او دومه مرحله کې به ان شاء الله تعالی جرمني بازار ته ورسېږي. له بلې خوا نه سبزیجاتو، میوه‌جاتو باندې موږ ډېر سخت کار روان کړی و. 6 ښارونو د افغانستان باندې هرات، قندار، کابل، جلال خوست، مزار د ټولو کې یو عمده برخه د ښار جوړونه د کرنې عصري کول دي. ستونزه موږ د صادراتو دا ده چې بې له دې نه چې پروسس سي، یعنی په دومه درجه باندې بدل سي او معیارونه پوره کړي، دا هغه بازارونه چې منځ کې ډېر ګران قیمتونه دي نه رسېږي. اما دا مه هېروئ چې هوایي کوریدور چې موږ هند او چین ته پرانیست، په کال کې په حدود 400 میلیون ډالره یوازې د میوه‌جاتو صادرات هم هندوستان ته درلودل. نو ترتیب د دې په اساسي توګه کېښودل سوی، اما اوس باید په دې فکر راسو چې خصوصي سکتور د افغانستان په دې کې له غلا نه وګرځي. دلیل مې څه ده؟ ځکه زه غواړم ډېر واضح وغږېږم. د هند په صادراتو کې مخدره مواد ګډ شو او نتیجه یې دا سوه چې هر بکس باید اخوا ته کتل سوی و. ترمز ټول آماده و چې راسن روسیې بازار ته، قزاقستان و دې ته صادرات وسي، اما پانګوال دې ته حاضر نه و. نو دا له یو لاس نه ټک نه راځي. حکومت چې مستقیم مسئولیتونه لري لاره خلاصوي، اما نور خلک باید په دې کې راسي او له ښې مرګه نه. له بل خوا نه زه مننه کوم له موږ د پانګوالو دې نه د چرګانو په برخه کې یوازې 1 میلیارډ ډالر نه ډېرتر پانګه واچول شوله او موږ له ډېرو وارداتو نه مسون شو. او دا ټول د تجارت خونې چې بیل بیل په سکتورونو باندې جوړ سوي دي، اساس دا ده چې دوی استازي په واضح توګه وغږېږي او موږ کړی شو چې منځمهال او اوږدمهال فکر وکړو. او له بل نظر نه داخلي بازار ته هم باید په اساسي توګه توجه وسي چې موږ څنګه صنعتي کرهڼه منځته راوړو چې په اساسي توګه
مقتداتوان را که صادراتم لوړترین بازار ته ورسیږي او د خلیج بازار په دې برخه کې ډیر د اهمیت وړ ده لکه چې د روسیې بازار ده او بیا نور بازارونه. از زمان کووید ما تجربه دست اول از افغانستان ندارم که مثلا حالت چگونه بود و در حالی که سرحدات بسته می شد یا تاثیرات بر صادرات و واردات می آمد کنترل قیمت ها چگونه صورت می گرفت. ما فکر می کنم نقش خاصی در این زمینه شما اشاره کردین سکتور خصوصی داشت. در سای عمده او زمان چی بود که عام شود برای حالات نظیر خشکسالی ها و غیره؟ بازم بین اقدامات عاجل و اقدامات اساسی باید تفکیک قائل شد. اقدامات عاجل اولی بود که از ایران تنها هزارها افغان در روز می آمد و این موجب از این شد که یک آوازه سرتاسری یک افوا در کابل انداخته شد که امکانات غذایی موجود نیست. برای 2 روز قیمتا صعود کرد و ما فوراً اعلامیه دادم و با ملت صحبت کردم که ما ذخایر کافی داریم از گندم و هم ترتیبات اساسی را گرفتیم. در این چارچوب با سکتور خصوصی افغانستان خاصتاً وارد کنندای عمده و همچنین پرچون تماس اساسی و هماهنگی اساسی در تمام دوران کووید صورت گرفت که به اساس از او یاد هموطنای ما خود باشه که نان خشک اول در کابل شهرها در خدمتشان گذاشته شد و بعد از او تمام بودجه افغانستان و کمک‌های خارجی افغانستان ما دوباره عیار کردم تا یک پروگرام وسیع کمک به 90% مردم افغانستان عیار شد و یک بسته کمک ها به 90% مردم افغانستان انجام گرفت. در عین حال سکتور خصوصی افغانستان، بازم از اینا متشکر هستم، اقدامات واقعا اساسی در قسمت کمک های بشری علاوه بر از در سرتاسر افغانستان انجام دادند و هم امکانات دیگری را فراهم کرد. بخش دیگه از دیپلماسی منطقوی بود که اول بازم با کشورهای دوست آسیای مرکزی، قزاقستان و ازبکستان در قسمت ترتیبات خریداری گندم و همچنین انتقال از این، چون بدون کمک ازبکستان غیر ممکن است که تنها خریداری گندم صورت بگیره و همچنین همکاری ترکمنستان. تاجیکستان معلوم دار در این بخش همکار بود، سرحدهای خود بسته نکرد، اما و امکانات در اختیارشان نبود. از این جهت نوع همکاری این 3 کشور ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان با ما نقش اساسی بازی. در پهلوی از 100,000 تن گندم جدید از کمک‌های هندوستان از راه چابهار آمد که زمینه از این را برابر کرد که ما بتانیم کمک‌های مستقیم نوع توزیع گندم به صورت مستقیم در ولایات مختلف انجام داده بتانیم و برای بسته خاص، چون همیشه بدبختانه یک ذهنیت در افغانستان موجود بوده که مردم افغانستان یا اقتصاد افغانستان تنها از 2 بخش تشکیل شده که شهری و دیهاتی است. بخش سوم که بخش مالدار که بعضا تنها به نام کوچه‌ها یاد میشن فراموش میشه و یک بسته خاص کمک‌ها در اینجا ترتیب شد. نکته دیگه ای بود که قسم قبلا خدمتتان ذکر کردم، پلان‌های دراز مدت همکاری تمام سکتورها در چارچوب همکاری منطقوی گذاشته شد و همچنین خدمات صحی را سر تا پاش ما مجبور شدم که از سر بررسی کنم و در این بخش خاصتا مشکلات بسیار جدی را که مردم ما با ارائه خدمات‌های صحی از طرف نهادهای غیر دولتی داشتن که قسمتش که حال تثبیت شده با اسناد از طرف در حقیقت صاحبای از این شرکت‌ها بعضی مامورین عالی رتبه دولتی بودن، سر تمام از اینا غور مجدد شد. نتیجه که از این ما میگیریم باید ابعاد مختلف مشکلات خود هم در چارچوب اقدامات عاجل و هم در اقدامات وسط مدت. یکی از اقداماتی که هم عاجل و وسط مدت و دراز مدت با هم ارتباط میداد، طرح دیجیتال سازی افغانستان، توزیع تذکره برقی به 5 میلیون مردم افغانستان و ایجاد سیستم بود که در ماه سپتامبر
تمام پرداخت‌ها به صورت برقی صورت می‌گرفت که به صورت اساسی ما از این مشکلات داد و گرفت پولی خلاص شویم و به اساس از این بتانیم اولویت خود. اولویت بندی بودجه در این شرایط کم کردن مصارف بیجای و تمرکز خدمات و خاصتا اعتبار سر مردم و تقویه بازار، چون در افغانستان بازار تقریبا به تمام نقاط افغانستان رسیدگی کرده میتونه به شکلی که پول داشته باشه و پول از کجا میشد؟ پروگرامای وسیع که در شما در بخشای دیگه اشاره کردین، مثلا در کابل در غرس درختها و کارهای عاجل کاریابی نقاط است که متمم از این بود. وچکالي لکه په ټولنه کې افراط او تفرید، یو ځل هوا وچه شي ورښت نه وي په میاشتو ونې یو ځل بیا یو طوفاني ورښت راشي، سیلابونه راوځي او ورانه یې پېښ کړي. د دغو سیلابي اوبو کنټرول باید اوس فکر کوم لومړیتوب ته راشي. خلک تر څه ځایه پوه شوي دي. هغه ورځ مې د ارزګان نه یوه ویډیو کتله، خلک هغه شي ته چې چک ډیمونه وایي راټول شوي وو چې واړه واړه بندونه جوړ کړي چې اوبه را ایساري کړي. څومره کار هغه وخت کې وشو او دغه کار د وچکالۍ د عواقبو په کنټرول کې څومره مهم دی؟ دې برخه کې څه ډېر کار وشو، ځکه چې زه چې مالیې وزارت کې وم، ما اساس د ملي پیوستون کېښود او پس هغه نه د ولسمشرۍ دوران کې مې دا پروګرام وګرځاوه. یو ملي تړون باندې سلها بندونه جوړ شوي دي او دلته یوه خبره ډېره واضح ده چې نړیوال بانک یوه څېړنه کړې وه، اوبه باندې پانګه اچول په افغانستان کې په دې چک ډیمونو نورو کې 140% ګټه لري، په حال کې چې برېښنا په دې پرتله 14% ګټه درلوده. نو اوبه حتمي او اساسي دي. کاریزونو ته هم که وګورئ، زابلو نورو برخو کې خاصتا موږ دا کاریزونه له سره آباد کړل او د اوبو ټولو برخو کې ما یو اساسي پلان کېښوده، ځکه دا خبره د سیلاو له یو خوانه او وچکالي له بل خوانه او عمده شمال ولایتو کې او ځینې غربي او معلومدار جنوبي برخې کې هر کال کې دورانی ده. 6 میاشتې وچکالي، 6 میاشتې سیلاونه یي. د دغه مدیریت موږ ته حیاتي ده او اساسي ده او خبره بیا هم په دې باندې راځي چې علمي برخه د دې او ولسي برخه د دې دوه لاسونه دي چې باید یو شي، ځکه ټول آباد د اوبو لګولو باندې ولس پوه سي. موږ اوبه بې ځایه لګوو، ډېرې لګوو او په هغه شیانې لګوو چې نتایج یې په پرتله کې نشته. ولس د افغانستان د مثال په توګه که پوه سي چې مڼه نتیجه ورکوي او زردالو ارزان شوي دي، 4 کاله صبر کوي بدلوي یا بالعکس. اما دلته پوهه پکار ده چې ټول بازار نتایج څه دي او د بازار جوړول به د دې نه چې دولت کې د دې تواني او خصوصي سکتور کې دا پوهه او یو لید او یو ثبات موجودي چې دوی پانګه نتیجه ورکوي، بې له هغه نه دا سره نشي ټولېدی. زه د ارزګان ولس نه مننه کوم او له ټولو نورو افغانانو نه چې د اوبو په اهمیت باندې پوه شوي دي، ځکه دا د موږ عزت ده او موږ ژوند ده. اما یوازې چک ډیمونه کافي نه دي، دا ټول باید سره یو سي چې په دې ترتیب باندې موږ له منطقې سره په یو نتیجې کې رسېدلی سو چې د هغه په چوکاټ کې د افغانستان اوبو ته ټولو ته یو نعمت پای سو ګوري، نه اوس غوندې چې هر یو لاسونه ویستلي دي چې څنګه یې موږ خپل کړي او بې ځایه پروپاګند لګوي چې دا د افغانستان حق نشته. داسې خبرې نه د دوی په ګټه دي او نه د موږ په ګټه. اوبه خدای جل شانه موږ ته راکړي، اما په عین حال کې په شریعت کې د اوبو د تقسیم اصول په واضح توګه دي او موږ په هغه باندې ټینګ درېدلي یو. اما ضرور ده چې په اوسني شرایطو کې یو منطقوي نتیجې ته رسېدو چې هم موږ خیر پکې او هم د نورو. د اوبو په مسله باندې به کله چې سیندونو باندې غږیږو حتما مفصل هلته هم راشو، تر هغو چې په وچکالۍ پورې اړه مو ځینې وړې توصیې هم کېدای شي چې مرسته وکړي. د مثال په توګه چې ما لیدل، اوس خو واورې نشته، مګر هغه وخت چې محصلینو یا متعلمینو
خلکو به واورې اخیستې د کابل سیند ته به په کابل کې غورځولې او هغه به اوبه کېدې لاندې بتلې. دغسې کارونه یعنې خلک د خپلې سیمې هغه سیمه ییز امکانات ضایع نه کړي، ویې ساتي چې کله وچکالي راځي چې هغه مثلا دغه اوبه د ځمکې لاندې لاړې شي او هغه اوبه ډېرې شي. دا ضرور ده ځکه سیلبور کلمه باندې تاسې پوهې ټول ولس پوه ده. موږ سیلبورونو مدیریت نشته. د مثال په توګه د کابل او چاریکار منځ کې پس د دې نه چې هلته یو سیلاب راغلی و، ما له هلیکوپټر نه تقریبا 20 نه ډېرتر سیلبورونه تشخیص کړل د کابل په غرونو کې. اما د دې مدیریت نشته او موږ خلک نه پوهېدل. بار وزارتون سره وغږېد، آخر چاره مې په چین کې پیدا کړه. چین کې ولس د خاورې بندونه جوړ کړي دي چې دا اوبه چې راځي فوراً ټولیږي او راتلونکي دپاره هم تپې او غرونه شنه کېږي او هم ټول سلسله. طبیعت یو نظام ده. هر څاڅکی د اوبه چې ځمکې کې ننوځي برته نظام د دوام او د تداوم برخه ده. اما هر قطره چې ضایع کېږي او تبخیر ته ځي دا یوه زیاده او یوه ضایعه ده، یوه فاجعه ده. نو کلي په سطح، ولسوالۍ په سطح، ولایت په سطح، زونونو په سطح او د وطن په سطح اقدامات ټول ضرور دي او انسانان یو بل ته باید لاسونه ورکړي او زړونه سره یو کړي چې د دې وچکالۍ نه هم په عاجله توګه موږ څنګه ووځو او هم په دوامداره توګه څنګه خپل ژوند په یو لسیزې کې چې په عمومی توګه هوا تودیږي ډېرتر دا باید خوندی کو. و ما در آغاز در مقدمه گفتم که یک بخش دیگه مهم اقتصاد کشور ما و شما اشاره داشتیم که مالداری است و صدمه‌ای که از خشکسالی میبینه کمتر از زراعت نیست. ما به خاطر دارم در دوران حاکمیت اول طالبا تقریبا در ولایت شمال شرق، شمال و شمال غرب ما مواشی نمانده بود، از بین رفته بود. شاید در سالهای بعد وقتی خشکسالی ها آمد نتیجه همی بوده باشه. البته این هم با مسئولیت غذایی ما رابطه داره، مخصوصا با مواد پروتین دار، گوشت و غیره. پیشبینی ها چی است که تأثیر کلی و دراز مدت این گونه خشکسالی هایی که حال ادامه داره بر مالداری ما و آینده از این چی خواهد بود؟ در قسمت اول خدمتتان عرض کنم که بررسی جهانی که انجام شد تنها مالداری در شمال نبود. تقریبا 80 تا 90% مالداری افغانستان در دوران حاکمیت طالبان از جهت خشکسالی و صدمات قبل از او از جهت مهاجرت دیده بود از بین رفت. و مشکل احیای مالداری است که مال از بیرون آوردن نمیتونیم، چون اگر با شرایط منطقه مطابق نباشه این مشکلات عظیم صحی را ایجاد میکنه. از نگاه اهمیت مالداری را بدبختانه قسمت زیاد مردمی که در اداره افغانستان مسئولیت داشتن درک نکرده بود. بنابراین همیشه ایره نادیده گرفته بودن. از احصایه گرفته خوشبختانه ما تانستیم شوراهای کوچه و مالدارا را ایجاد کنیم و در زمانی که در ولایت شمال افغانستان سر مالداری ما مشکلات زیاد آمد کمک‌های واضح کنیم. فعلا هم آثاری که موجود است قیمت مال پایین است، در حال پایین آمدن است و این علامه خطرناک است. من نمی‌فهم اگر در هلیکوپتر به شمال افغانستان یا شمال شرق افغانستان سالهایی که مناطق سبز باشه سفر کرده باشین، یک نعمت بزرگ طبیعی است، میلیاردها دلار مراتع ما میارزد. از این بخش یکی از مهمترین چراگاه‌های ما دریاچه شیوه در بدخشان است که یک حرکت عظیم مالدارای ما در این صورت میگیره، اما شرایط تسهیل بر از اینا ضروری است. و نقطه کلیدی دومی است، آیا مال با پای خود حرکت میکنه یا ترانسپورت اصلی برش برابر میشه؟ چون هر وقتی که مال با پای خود حرکت کنه، حرکت روزانه یا مخصوصا هفتوار یا ماهانش
گوشت را که کمایی میکنه از دست میده. و نقطه سومی است که شرایط عمومی باید سنجیده شود که مراتع عمده افغانستان از جهت ایجاد شرکت‌های مشترک بین دهنشینا، شهریا و مالدارا به چی رقم باید وجود بیاید که منافع مشترک باشه. در این بین یک قسمت اشخاص استفاده جو از تمام سه بخش همیشه موجب ضدیت شده. در شرایط فعلی کاریابی بدون روز ده هفته تقلیل یافت. جهت مثبتی است قیمت افغانی نسبتاً ثابت است. اگر قیمت ثابت بانه امکان خرید وجود داره، اما اقشار زیاد هستند که قوت خرید نداره. یکی از معیارهای عمده است که در ماه چند روز یک خانواده افغان دسترسی به گوشت دارد و این تقلیل بسیار شدید یافت. و یکی از معیارهای عمده که مردم برتان میگه است که کی روز 3 بار نان میخوره، کی روز 2 بار نان میخوره، کی روز 1 بار نان میخوره از نگاه خانواده. اینی نقاط ضروری است و توجه به مالداری ما باز هم تنها اقدامات عاجل نیست، یک مدیریت اساسی مرتای افغانستان، تپای افغانستان، کوهار و جمع اساسی از ایره از نگاه چراگاه و اهمیت چراگاه، حفظ چراگاه و جلوگیری از غصب چراگاه را ایجاد میکنه. او مهمه به چې یادونه وکړو چې مالداري یوازې د غوښې او لبنیاتو له پلوه مهمه نه ده، مثلا پوستکي، کلمې، وړۍ او غیره، دا په خپله یو ارزښت دی. او په عین حال کې مې غوښتل استاد تاسو ویلي چې خپل څاروي که له منځه لاړ شي بیرون نه نشي راوړی، ځکه چې د محل سره که تطابق ونه لري زیانونه پېښوي. ماته د فیض محمد کاتب په تاریخ کې یوه مسله رایاده شوه چې امیر عبدالرحمن خان له استرالیا نه پسونه راغوښتي وو، فکر کوم ډېر زر مړه شو، نتیجه یې ورنه کړه. بالکل دا ډېر علمي خبره ده او دلته ضرورت ده او موږ وغږېدو په دې باندې بار اما وده ضروري ده او موږ مالداري خاصتا په دې باندې درېدلې ده. میمنه کې په 19 پیړۍ کې په ختم کې یوازې 1 میلیون پسونه وو. د کنر وایي اوازې دا وې، افسانې دا وې چې د اسکندر خلکو دا یونان ته ویول. نو ضرور ده چې په دې ابادو باندې پوه سو. همدا رقم موږ ولیدي موږ انګور په مفته متخصصینو هندوستان ته انتقال کړل او موجب د دې سو چې د انګورو ډېر لوی باغونه هلته راسي. موږ هغه سره جنجال نه لرو، اما ګټه یې د دې چې دا د افغانستان یوه پانګه وه او بې له متقابلې ګټې نه انتقال سي نتایج لري. همدا رقم نور آباد دي. بله برخه ډېره ضروره ده چې مالداري د ارزښت یو زنځیر ده او بدترین مثال دا و چې د غزني بهترین وړۍ به پاکستان ته تله او بیا به برته د قالینو دپاره په موږ باندې خرڅېده. نو که زنځیر ته ونه ګورئ، ارزښت زنځیر ته، او هر حلقه په زنځیر کې پخه نسي او هر حلقه د کار زمینه، د ګټې زمینه، د ودې زمینه برابر، اما که بې تفاوته ورته اوسئ نتایج منفي دي او نور ورنه ګټه کوي او موږ به کېناستلي یو. وچکالي هم لکه د نورو بحثونو غوندې یو پراخه موضوع ده چې بېلابېلو اړخونو باندې اقتصادي، صحي، چاپېریالي او نورو باندې غږېدلی شو. خو رالنډ بیکو وروستۍ برخه کې، مګر دا چې تاسې څه زیاتول غواړئ، زما پوښتنه په وروستۍ برخه کې دا ده چې وچکالي نړیواله ستونزه ده. همدلته برطانیه کې د باران اندازه د هغه وخت نه چې زه ورته راغلم اوس بیخي کمه شوې ده. هوا توده ده، دغه ژمي کې د هوا توده ده او داسې نور. دا نړیواله ده او عواقب هم نړیوال دي. زما پوښتنه دا ده چې د دغې نړیوالې پدیدې عواقبو ته په پام سره آیا مبارزه هم ورسره مثلا همدومره نړیواله ده، یا مثلا زموږ په سیمه کې سیمه ییزه ده، هېوادونه پوهېږي چې په ګډه هغه مخوري؟ هم مثبت اړخونه دي، هم له بدې مرغې نه منفي اړخونه دي. مثبت اړخونه یې دا دي چې ځینې اقدامات سوي او ځینې نور ابتکارات، خاصا هغه جلسه چې په دوبۍ کې جوړه سوله په چاپېریال باندې تیر کال نوي اساسات پریښي دي، نوي امکانات سته، نوي صندوقونه سته، نوي ابتکارات سته
هم د دولتونو لخوا، هم د لوی شرکتونو لخوا او هم د بنسټونو لخوا چې فاونډیشنونه او دا دي. بده مرغه دا ده چې موږ داسې منطقې کې ژوند کوو، خاصا جنوبي اسیا کې، چې چاپیریال باید د همغږي یو تهدابي او له بده مرغه نه ده، ځکه چاپیریال سره لوبې کېږي. یوازې د افغانستان ځنګلو بېرحمانه صادرات وژلو ته، ځکه زه ورته وژل وایم، دا یوازې پرې کول نه دي. پاکستان کې 1 میلیارډ ونې کېنول کېږي او له افغانستان ځنګلونه د هغوی قاچاقبران د شبکو په همغږي سره وړي. منطقه دې ته تیاره سوې نه ده. ما ډېر کوښښ وکړ دې برخه کې، اما سیاسي او امنیتي رقابتونه له بد مرغه نه د ده مخه نیولې او ضرورت د دې شته چې ابتکار د منطقې راتلونکي دپاره بې د چاپیریال له مدیریت نه موږ یو خپل ګاونډي سره په دوامداره توګه روابط نشو ساتلی او نه هغوی له موږ سره ساتلی سي، نه له یو بل سره. نو ضروره ده چې دې برخه کې توجه وسي. بله یې دا ده چې د متخصصینو روزول دي چې هم لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال. د مثال په توګه زه یو مثال درکوم. اساس د بندونو د جوړول په 100 کالو معلوماتو باندې استوارو، ټول هغه موده د 10 کالو کې د نړیوالې بانک کې. اوس پېږئ په هالند کې چې له ټولو نه د اوبو په انجینري کې پرمختللی هېواد ده، 1000 کاله معلومات په نظر کې نیسي ځکه شرایط بدل سوي. همدارنګه د ویالو کانکریټ کول عمومي فرضیه د بانکو دا وه، د نړیوال بانکو، د آسیایي بانکو، نورو د مرسته کوونکو، چې دا به 48% ګټه ولري. اکثریت له 14% نه جګه نه ده او بل د دې چاپیریال تاثیرات نه وسنجول سوي. دوم له ټولو نه عمده خبره برته د هېوادوالو ده. هر بزګر د افغانستان، هر ځوان د افغانستان، هره میرمن باید په دې پوه سي چې د اوبو مدیریت څنګه وکړي، د چاپیریال مدیریت څنګه وکړي. موږ اسلامي کلتور کې چاپیریال باندې بهترین نظریات دي او هم د تاریخي تمدني له نظر نه، اما موږ ورنه پردي سوي یو او هر شی چې عصري دي مانا یې دا نه ده چې ګټور دي. نو ضرور ده چې برته دې موضوع کې په اساسي توګه راسو او بله خوا هم دې باندې پوه سئ. یو انتخاب سره مخامخ یو. انتخاب څه ده؟ که په دې نتیجه یو چې د افغانستان د وچکالي او د بېوزلي نه وتل ملي مشروعیت، منطقوي مشروعیت او بین‌المللي مشروعیت غواړي، نو باید دې باندې نتیجې ته ورسېږو. دا مشروعیت څنګه راځي، دې پروسه به څنګه راځي او ولس د افغانستان به څنګه د خپل د حقوقو څښتن کېږي. او که بلې خوا نه فیصله په دې کېږي چې دا د یو اقلیت حق ده او نور حق د هیڅ خبرې او منطق او ګډون نه لري، نو د هغه نتایج مسؤلیت هم باید په واضح توګه واخیستل شي. ډیره مننه استاد رئیس جمهور محمد اشرف غنی از حضورتان در این بحث. بسیار تشکر میکنم و شنونده ها هم بسیار تشکر که تا الحال با ما بودین. این برنامه را در همینجا به پایان میبریم. ژوندي اوسئ استاد. مننه تاسو نه. تشکر از تمام شنوندگان و هموطنان. زنده باد افغانستان. یشسن افغانستان. تل دی وی افغانستان.